قدرمنو لیدونکو د افغان ټي وي مینوالو یو ځل بیا د دمې نه پس راغلو، چای مو وڅښه، اوبه مو وڅښلې او لږ دمه مو وکړه او خدای دې وکړي چې تاسو هم دمه کړې وي او بور شوي نه یې. بس در سره وعده مو کړې وه چې بیا راځو دلته. زه ستاسو خپل کوربه حبیب مسافر یم، کوارټ ته راغلي یو. مخکې مې هم درته ویلې د لیاقت علي خان زي ته راغلي یو چې هغه د ګوتو ښایستونه ګورو، چا چاته یې بخلي دي او څومره د خپل کار نه مطمئن ده. په دې هم خبره کوو. یوه خبره مې چې کړې وه اوس یې درته کومه او د لیاقت علي خان د خولې نه یې راوباسم یو ځل بیا. لیاقت علي خان صاحب دا راته ووایه چې مخکې مې د لیدونکو سره دا وعده کړې وه چې راځم او ډېره دلچسپه پوښتنه ده چې تا ته خو د بار نه مینه محبت میلاو شو، دلته تا د ډېرو قدرمنو مثلا مخکې م تا وویلي چې د قید اعظم پورې د هغې نه وروستو د پښتنو کوم مشران چې تېر شوي هغه تصویران مې جوړ کړي. دو تا سره څومره مینه وکړله او کوم ځای ته یې راوغوښتلې او تا ته یې څه وویلي، څه یې درکړه، څه انعام ته یې مخامخ کړي؟ خپل وطن خبره خو ډېره مشکله ده. کلاو خبره به کوې چې تا خو ګوره که نه د تا د پند او د ستا دغه د ګوتو قدر خو داسې وشه ډېر ښه یې وکړه په بار کې. راځو خپل وطن ته چې خپل وطن کې ستا څومره قدر کړی. خبره داسې ده که نه چې یو انسان چې موړ وي که نه چې موړ شي بیا هغه ته ضرورت نه وي چې هغه یو بل نه مینه غواړي یا چاته دا احساس لري چې یاره دا به ما راوغواړي، ما ته به څه نه څه راکړي. الحمدلله ما هلته 29 سالو کې دومره موړ یم، میډیا نه، دا شیخانو نه، دا پاکستانی لکه وګورئ چې بېنظیر صاحب څومره ځل زه وغوښتم، پرویز مشرف راغلو هغو سپیشلي زه وغوښتم، جمالي صاحب راغلو هغه وغوښتم، ډاکټر قدیر خان صاحب سره دا ډېر ستر شاعرانو سره جمیل الدین آلي او ډېر ستر شاعرانو سره ما هلته ملاقاتونه، هر یو سړي ما ته هلته دومره مینه راکړې ده. خو دا ګیله نه کوم، ما خپل کوهاټ شهر خلک ما سره ډېره مینه کوي، ډېره مینه کوي، لیکن هغه مینه نه ده میلاوه چې کومه چې تا وکړه د هغې په بدل کې تا ته مینه نه شوه. زه اوس دې خلکو ته دغه وایم چې ما اخبار کې خبر نه راځي، زه خو دومره موړ یم چې الحمدلله اماراتو کې ما ته پورا یوه صفا میلاوه ده. وی چې د 100 کالو وږی موړ به وږی نه شي، د 100 کالو وږی به موړ نه شي. ته خدای موړ پیدا کړی او په مینه موړي. د خلکو نه صرف یو شی غواړي چې مینه غواړي او مینه ورکوي، نور دې ته هېڅ کله نه غوښتنه کړې ده او نه به یې وغواړي. خو زه وایم چې هلته خو یې ته راوغوښتلې، زه دا هر څه منم. دلته د پښتنو داسې خدمتګارانو دپاره زمونږ دې خلکو چې په دې کرسو باندې ناست دي، په دې غټو چوکیو باندې ناست دي، دو ته راونه غوښتي؟ ډېره مشکل نه یې راوغوښتي. ولې نه راوغوښتلې؟ شاید دو زه وایم که شاید دې چاته پته نشته، داسې خبره ده. پته نشته؟ دغه په دوبۍ کې ولې پته به ورته و دلته نشته؟ دا به ویو که نه چې ولې دو خلکو ته پته نشته چې دې سړي خپل ملک جنډا څومره اوچته کړې ده هلته. یعنی بېنظیر صاحب ما ته دا وویلو ټولو خلکو په مخ کې، هغه ویلو یہ لیاقت علی خان کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ ایک پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، لیکن اس کا کام اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کے کام کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام جا رہا ہے. میں اس پہ فخر کرتی ہوں. پوره دنیا کې دي خلک پیژني د لیاقت علي خان نوم چې ورته ښایستونه یې بخلي دي دې وطن ته، او د دې خاورې مالکان چې موږ هم ورسره شریک یو، او بیا هغو ستا پوښتنه ونه کړه، نه یې ده کړې. ښه ځه تا مینه ورکړې دې وطن ته او تا ته به مینه د هر شخص نه میلاویږي. نن چې زه راغلی یم زه ستا مینې راوستی یم او دا راته ووایه چې ستاسو په خاندان کې بیله به دې نه شروع وکړم، تاسو شروع نه د پلار نیکه نه چېرته اوسېدئ، د کوم ځای نه راغلی، دلته د ښار یا ښار نه بار یا دا معلومات
دې لیدونکو ته ورکوي ما نیکه څه هغه افغان قوم سره مو قوم څه دی افغان دی بالکل دا همداسې ده افغانستان نه راغلی ډوډه ډوډه مې لیدلې ده بالکل هلته آباد شوي صحیح ده مو والد صاحب مغه د نیکه مو څه نوم نارالله خان نارالله خان د افغانستان نه راغلی و د کومې حصې نه راغلی و د افغانستان هغه حصه یې داسې کله تا ته یاد دوره ما ته یاد دی چې جلال آباد نه لږ مخکې وګه جلال آباد نه لږ مخکې کوم مې درته ویلي و چې مونږ په پلانکې خیل نه افغان خو زمونږ قوم څه که نه هغلته چې کوم هغه اباګنۍ چې مونږ ورته وایو یا خیل ورته وایو سلیمان خیل دي زه دولزه یم سلیمان خیل یم صحیح شوه مموزي چې په کوټ کې دي دا زمونږ تربرونه دي صحیح شوه داسې مثلا دلته بنګش دي دلته پیران دي ځنګل خیلو کې دا خپلې هغه اباګنۍ دي تا ته داسې څه ویلي و د دې چې زه د پلانکي هغه څه خیل نه یم زه خو ما نیکو بیان نه و لیدلی ښه خو والد صاحب سره کله مو دا ډسکس کړی نه دی مو که نه ده راغلی مو لکه هغه کې به لیکلي وو چې کوم افغان به یو افغان به وو بالکل همداسې ده لکه ډوډۍ نه سبق وینو ته مو کوهاټ ته راغلو بس مې کوهاټ کې سیټل شو چې بس هماغلته سیټ شوی بس ژوند سره مخامخ شوی سختو اسانو سره بدو خوږو خاطرو سره خو خدای دې وکړي چې ښایسته خاطرې وي خوږې خاطرې وي ښه ستا په کورنۍ کې ستا نه علاوه ستاسو نور هم داسې څوک شته چې د ګوتو دغه ښایست جوړوي او دغه ښایست بخي دی ولس هغه نن سبا د کمپیوټر وخت دی هر یو بچی بس کمپیوټر باندې ډیزاینینګ کوي او هغه پرنټ وباسي هغه دا خو ډېر مشکله کار دی دا خو ډېره زړه وینو سره دا کارونه کېږي صحیح دا هسې نه دی چې کمپیوټر باندې په کمپیوټر نه کېږي دا د زړه په کمپیوټر کېږي د زړه په تارونو کېږي دا رباب یې چې خلک وایي که نه دا د زړه په تارونو ویل کېږي چې په زړه کې څه راځي هغه په ګودو ته انتقال کېږي د دې رګونو نه بیا اواز ترې وځي ښه دا راته ووایه څه ارمان لري په زړه کې څه ارمانونه دې لرل پوره شو او اخري څه ارمان لري اخر یې مه کې ارمانونه دې پوره شه خو بیا هم نه پوره کېږي چې یو پوره کېږي بل سر وچتوي بس دنیا نیمګړې ده ژوند نیمګړی ده څه ارمان دې په زړه پاتې ده زه الحمدلله ما ډېره پیسه ګټلې ده ډېره مې خرچ کړې ده ضایع شوې ده خو نن زه الله تعالی نه ډېر مطمئن یم دومره مطمئن یم یعنی خواهش مې نشته نه الحمدلله الله تعالی ما ته شیدو ته کور راکړی دی سفر ته ګاډی راکړی دی دوایي ته پیسې راکوي خوراک راکوي عبادت ته چې کوم ټایم هغه راکړی بس زه مطمئن یم خواهش نه لرم څو بچیان دي ماشاءالله او بچې من دي څلور لوڼې دي او درې زمان من دي خو بس هر یو سړی هغه خپل ودونه په خپل کور کې دي خپل کور کې دي او تا سره ستا د ژوند ملګری دی جی هم بالکل د ژوند ملګری دی ده که نه ډېر ژوند مو په یو ځای تېر کړه ښه د بچیانو نه څومره مطمئني بس هغه وایي که نه سړی څه بېله راغلی وي بېله ځي بس هغو ودونه وشي زه هغو باندې یعنی بوج نه یم ما ټول عمر الحمدلله ما مزدوري کړې ده ما خپلو پیسو باندې ټول کارونه الله فضل سره کړي دي خدای ما محتاج کړی نه پوښتنه دې کوي راضي درته ته ترې خوشحاله یې زه بس خوشحاله یم چې دو آباد وي او بس او ته پرې ځورېږي نه که نه بس ښه ډېره ښه ده پکار ده چې پوښتنه دې وکړي دا ورته ژوند وقف کړی و دی زلمیان شو ودونه شو بچیان شو ته د هغو د سر سوری خدای دې کله هم مه کموه هغو ته هم دا پکار ده چې ستا د دغه د سوري قدر وکړي عزت وکړي او د دې تر څنګ نه ټول هغو ځوانانو ته چې تعلیم هم لري او روزګار هم نه کوي د څه پیغام لري ورته هغو ځوانانو ته چې د آینده دپاره زمونږ د وطن دپاره زمونږ د پښتون قوم دپاره څه وکړي او څنګه ژوند تیر کړي زه سپیشلی د پښتنو ځوانانو دپاره دا پیغام ورکوم
چې تاسو به چې څومره کار کوئ ایمانداري سره به کار کوئ ستاسو قوم ستاسو ملک به یوه نمې وي که تاسو بېروزګاره ناست وئ نلۍ په غاړې باندې غرمه ته نو تاسو دا رونه خویندې تاسو مور پلار دا به څوک سمبلوي په کار خو دا ده چې تاسو محنت وکئ تاسو ځوانان یې خو دو سهاره جوړه شئ مستقبل مو ښایسته شي بلکل مستقبل خو دو سره دی پښتانه د مینې خلک دي که د نفرت خلک دي مینې خلک دي جی مینې خلک دي د مینې خلک دي څنګه دعوه کولی شي چې مینه زه خو دا دعوه کولی شم چې ځکه د مینې خلک دي زه جی بوټی سره دې مینه وکړه د انسان سره دې مینه وکړه د حیواناتو تصویران به دې هم جوړ کړي وي د هغو سره دې مینه وکړه پښتانه د مینې خلک دي د قلم خلک دي د کتاب خلک دي نړۍ ته څه وایي چې څنګه موږ ولې د مینې خلک یو چې ته وایې چې پښتانه د مینې خلک دي نړۍ نه مني تاسو جی پورا دنیا کې وګرځئ که تاسو د لرې تپوس کوئ که نه چانه که پښتون نه دی تپوس وکړه نه چې بچو دا فلانی ځای کوم ځای دی هغه به درته دا نه وایي چې داسې سیده لاړ شه هغه ځای بیا تاو شه هغه به درسره راځي یا کور ته به دې ورسوي دا هغه کور دی دا مینه دا یو پښتنو مینه ده او احترام دو خلکو کې دی چې کوم وخت مشر سړی ولاړ وي دا کینی نه دا پاتې هغه ځای ورته کې پرېږدي یا که ولاړ وي هماغسې ورسره ولاړ وي ګاډي کې وګورئ ګاډي کې که ضعیف سړی وکړي ځوانانو چت شي هغه کېنوئ دغه مینه ده که نه دا احترام دی مونږ ته چې میلمه راشي د هغه نه ځان قربانوو او بلکل که د هر ځای نه راشي مونږ ورسره مینه کړي الله تعالی طرفه نه دا میلمه هغو دپاره داسې لکه فرښته راغله دومره خدمت کوي صحیح الحمدلله زه بېګا داسې چل وسه چې مونږ خو د دې خاورې او دا خاورې مو خوړلې دي او د دې خاورې سره د پښتنو سره که د نړۍ په هر ګوټ کې وي که لر دي که بر دي چې چېرته وي زمونږ د زړه سر ده او مونږ په یوه کړۍ کې تړلي خلک یو هغه خلک مونږ نه حسابوو چې پښتانه یې جدا کوي خو مونږ دا کوشش به کوو چې پښتانه په یو کور کې په یوه کړۍ کې په مینه واوسیږي زه بېګا ناست وم په کرسۍ کې دوه کسان په کټو کې ناست نو دې کې هغه کس چې و زه لاندې راکوز شوم د لاندې توشک باندې کېناستم نو چې ما کاته هغه خلک ټول راکوز شو لاندې کېناسته نو دا ګوره هغه وایي چې دا لاندې ناسته په خاورو کې که زه ناست وې دو به مونږ سره په خاورو کې کېناستل څه ګیله یې نه کوله مونږ ته یې عزت باخه دا د مینې خلک دي همدغه ته د خپل کلتور نه د رسم نه د رواج نه څومره مطمئن یې چې دا ژوندی پاتې شي یا مونږ د لاسه ورکړه زمونږ هغه پګړۍ وي زمونږ لونګۍ وي زمونږ واسکټ و زمونږ څادر و زمونږ خولۍ وه څومره مطمئن یې چې دا څومره پورې ژوندي ساتل شوي دي یا څه نه څه زمونږ دغه د کلتور حصې پکې لاړې او که لاړې مجرې وي زمونږ آبادې وي رباب و په هغې کې منګې و په هغې کې تربیت و یو زمونږ داسې به ووایم چې یوه کالج و یو اکیډمي وه یو یونیورسټي وه زمونږ د تربیت دپاره هغه کې څومره ګورې کمی راغلی ده او که کمی راغلی ده موږ واپس به څنګه هغه خپل کلتور بیا یې ورې ژوندی ساتو څه ناڅه مو ژوندی ساتلی ده او که نه رانه لاړ اصل کې جی دا کمی نه ده راغلی پښتون مغه شانته پښتون دی خدا خلق لغوندې اډوانس شو بار ملکونو ته لاړو لباس کې چینجز راغلی لیکن پښتون زړه دماغ کې چینجز نه ده راغلی پښتون ننم زه اکثر دا ګورم چې لکه زه چې چېرته دعوت وي یا داسې ځای ته لاړ شم نو چې که زه مخکې ځم نو وروسته ګوري داسې ځوانان نو هغه ودرېږي چې ها تاسو ځئ دي نن عزت نن مغه شانته کوي لیکن هغه حجرې هغه آداب هغه دا ماډرن وجه سره که نه دغه ختم شو خو موږ خو وایو چې هغه چې کوم وخته پورې آباد و
خلکو دوره احترام، دوره عزت، دوره یعنی میلمستیا. اوس هغه کې لږ باندې فرق خو دا راغلو چې خلک لږ ایډوانس شو. خو اکثر زه یعنی ستر ځایونو ته م لاړ یم، هلته کوم خلک بلکل مغه شانته دي. که کټ په ځای صوفا راغله، کرسۍ راغلې، لیکن اخلاق مغه دی. جذبه مغه ده، قدر مغه ده. مغه دی جی بالکل. ته څه وایې د نن سبا ځوانانو ته څه وایې چې ما ته څه وایې ټوپۍ په سر کم که لونګۍ په سر کم څه شی په سر کم؟ خبره تاسو ته دا وکړمه که نه، که تاسو ټوپۍ په سره وایي که کلا، تاسو زړه مینه مینه ده صحیح که نه. مو دا وایو چې یاره مو کوم لباس څه و که نه، دا دې ځای تماچا اچول، دا کلا، دا ډېر زبردست لباس و. هغه ډېره روب دبدبه وه که نه، چې لس ملک صاحب به روانو، پټکی به یې اچولی، تماچا به یې غاړې کې اچولي وه. هر یو سړي به ورته کتو چې ماشاءالله. او دغې شي دپاره خو مونږ پسې خلق لګېدلي چې د دو دا لباس، دا اخلاق، دا ژبه، دا اتفاق، دا څنګه مات کړو؟ دا ختم. دغه مونږ پښتانه یو دا خبره کوو اکثر چې پښتنو په یوه خبره اتفاق کړی چې اتفاق به نه کوو. پښتانه به په اتفاق باندې څنګه اتفاق کوو؟ دا خبره به کوو که نه چې په پښتنو اتفاق کړی چې په اتفاقي به اتفاق کوو او په اتفاق نه کوو. خو زه دا وایم چې په اتفاق کوو څنګه به کوو؟ مونږ چې دوره وی نه خوړو که نه، دا لس یولس کاله نه چې ګورو لګیا وو، نو اوس خو مونږ ته پکار ده چې پوه شو چې دا مونږ بې اتفاقي څه وه که نه، هغه وجه سره مونږ دا بیان وکړ. کوم وخته پورې مونږ اتفاق سره وو، مونږ ته به دا انګریزانو نه شو کتی. دوره انګریزانو به ویلو چې دا قوم دی، دې نه بس دا خطره ده چې دا قوم کې اتفاق ډېر دی. هغه اتفاق یې زمونږه ما یو ورځ ډېر زه حیران شوم چې امارات انګریزي اخبار کې یو آرټیکل لیکل شوی و چې ایک پठान पैदाइशी निशानेबाज होते हैं, बचपन से वो बंदूक से प्यार करते हैं, लेकिन लियाकत अली खान ने उससे बदल होके बुरश पकड़ा और पूरी दुनिया में छा गया. वाह 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 वाह. यानी د ګلانو سره د بوټو د انسانانو سره پښتون خو تماچاو ټوپک سره مینه کوله. او نن چې ګورم دغه ده هغه د قلم خلک یو او دا ایم ثابته کړله. بالکل د قلم د کتاب خلک یو د ښکلا خلک. پښتون یو هر ذهن کې یو دغه دی چې یاره دا پښتنونه یعنی دونه سړی رسته کیدی نشي. وجه دا دی که نه چې هغو خپل اخلاق دی، هغو احترام دی، هغو مشرانو احترام او هغو تهذیب تمدن هر یو شي باندې هغو پوره او بوره اثر دی. هغو خو دې شي باندې مړه دی. زه یعنی اکثر دغه ګورم چې چېرته کلي ته لاړ شي که نه، نو کلی خلکو کې به دا پته نه لګي چې زه چا کره میلمه وم. یعنی هر یو سړی دوره عزت کوي. صحیح 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 صحیح. دا شی او تا دغه یو شی ده چې لیاقت علي خان خو یو مکې که نه، یو د ګوتو کار یې کاوه. نن در سره 14 دي او سبا به 14 بدلیږي، ډیریږي به. دغه هر یو به یو لیاقت علي خان جوړیږي. د قلم او د برش او د رنګ نه به کار اخلي. دې انسانانو ته، دې وطن ته به مینه بخي او مینه به ورکوي. ما الحمدلله کوهاټ یونیورسټۍ نه 100 نه زیات سټوډنټ وو او ډېر ښه ښه ځایونو ته هغو جابز هم مې میلاو شو. بهر ملکونو ته لاړو. دا خو د دې وجه باندې لږ دغه بیا داسې به راځي، اضافه کېږي به نوې خو کار خو دې نوې نه ده، خو د یو شي ته چې تا خیال کړی ده چې یونیورسټي دې یعنې ورسره خلاصه کړم. دلته اکیډمي شوله، دا هم یو یونیورسټي ده چې د مینې د
د محبت ته په دې یونیورسټیانو کې په دې سکولونو کې په دې تعلیمي ادارو کې به فرق وي که نه دا هغه اداره ده چې دا د مینې د ګلونو او د لاس رنګینۍ دي قدرمنو لیدونکو د افغان ټي وي مینوالو لیاقت علي خان سره نورې خبرې هم پاتې دي او ورسره کوو به خو داسې کوو د ده په میډالونو خبره کوو چې څومره میډالونه یې اخیستي دي یوه لنډه دمه اخلو د دمې نه پس بیا راګرځو او په هغه میډالونو خبره کوو تاسو به هم حیران شئ چېرته ځئ مه موږ سره پاتې شئ چې ده څومره میډالونه اخیستي دي او صرف د ګوتې په مینه یې اخیستي دي خلکو به میډالونه اخیستي په نور څه کې به یې اخیستي خو ده په دې خپل هنر کې چې په ګوتو باندې او خپلې رنګینۍ جوړوي خطاط یا آرټسټ یا مصور یا بس دغه ټول چې دي دا د خواږه نومونه دي او بس مصور ده د وخت په وخت مینه کړې ده چېرته ځئ ما د ده دغه میډالونه چې ده ګټلي دي او په دې پن کې ګټلي دي تاسو به هم حیران شئ بل چا به نه وي ګټلي درته ښیي د لنډې دمې نه پس بیا راګرځو او تاسو خبرو د حل حوال